ایمان پلورونکی دیرشمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. اوس یو دوه ځلې د ساه اخیستلو وخت پاتې و. په دغه حالت کې چې د مذهبي مشر توره پر راټوټېدو وه چې یو غشی په ډاډه ورننه و. د هغو د تورې لاس را راښکته شوی نه و چې په یوه وخت کې یې درې غشي په ډاډه باندې ښخ شو. د نجونو چیغې واورېدل شوې. د غشو یو بل ګزار هم راغی چې دوه سړي یې راوغورځول. د نجونو چې کومې خوا ته مخونه ول هماغه لوري ته یې منډه کړه. ام عراره په دې شور او غوغا او د شاوخوا ته په وینې کې له پلتک وهونکو انسانانو بې پروا ځوړند سر ناسته چې سر یې پریس. حمله کوونکي مجاهدین ډېر چټک په منډه لاړل. چوتره ور وختل او یوه یې ام عراره پورته کړه. هغې را تر اوسه د نشې په حالت کې خبرې کولې. یو سپاهي خپله چپنه وښکله او هغې ته یې ور واغوستله. اله بلا یې هغه روانه کړې وه چې د یوه لوري 12 حبشیان له برچو او ډالونو سره په منډه راغلل. حمله کوونکي سپاهیان خپاره شول. په هغوی کې له څلورو سره یې غشي او جلدۍ وې. هغوی پرې غشي واچول. نور حمله کوونکي یوې خوا ته پټ شول او چې کله حبشیان را مخته شول د شا له لوري یې پرې حمله وکړه. یو غشي ویشتونکي له ګروپ نه پلته لرونکی شی را وایست. پلتې ته یې اور ورکړ او د لیندۍ په پټاخ کې ونیو. هوا ته یې خوشې کړ. غشي ډېر پورته ولاړ چې کله یې مخ پورته رفتار تم شو لمبه یې وکړه او ښکته راپرېوله. خو هلته د دې ځای څخه لږ لرې میله هم روانه وه. د میلې جوش لا ټول شوی نه و. د سیل کوونکو نه 1500 کسه جدا شول. د غرایزې سیمې لور ته یې کتل. هغوی لرې په هوا کې یوه لمبه ولیده چې بله شوه او راپرېوته. هغوی په اسونو او اوښانو سپاره شول. د هغوی قمندانانو سره وو. لومړی په کرار روان شو چې څوک پرې د څه شک ونه چې لږ وړاندې ولاړل. بیا اسونه په ځغاسته کړل. د میلې خلک په شرابو، جوارۍ، کاګانو، سندرو او د نجونو په خرڅلاو کې دومره مصروف وو چې یو غوږ پر بل خبر نه و چې د هغوی په دیوتاګانو څه قیامت راپرېوت. حمله کوونکي مجاهد له دې ویرې اورین غشی ویشتلی و چې د حبشیانو شمېر به زیات و. چې پوځ هلته ور ورسېد 12 مړي د حبشیانو وو او 2 مړي د حمله کوونکو مجاهدینو پراته وو. هغوی دواړه په برچو شهیدان شوي وو. قمندانانو د هغه ځای پلټنه وکړه. د ډبرین بوت په خوله کې ننوتل او زیرزمیني ته ورغلل. هلته یې چې څه په لاس ورغلل راوایست. په هغوی کې یو ګل هم و چې طبیعي نه بلکې له ټوټو څخه جوړ شوی و. له امر سره سم پوځ باید همالته پټ پاتې سوی وای. حمله کوونکو ام عراره په آس پره کړه او د قاهرې په لور روان شول. په دغو حالاتو کې سهار راوخوت. د میلې جم او جوش ختم شو. زیاتره میله کوونکي د شپې شراب څښلي وو. تر اوسه بېهوښه وو. دوکاندارانو د تللو لپاره خپل سامانونه تړل. د نجونو سوداګر هم په روان تکي وو. په صحرا کې د بیرته ستنېدونکو قطارونه جوړ شوي وو. میلې ته نږدې چې کوم کلی و هغوی په بېصبرۍ سره د شپې د قرباني شوې نجلۍ د ویښتانو د ویش انتظار کوه. د دې قبیلې وګړي چې د نورو لرې کلیو اوسېدونکي وو له ورایه یې د دیوتاګانو هستوګن ځای ته کتل. د هغوی مشرانو او بوډاګانو ورته ویل چې اوس به مذهبي مشر یعنې پروح راشي او له ځان سره به د دیوتاګانو د خوشحالۍ پیغام راوړي او تاسې باندې به ویښتان وویشي. خو تر اوسه لا څوک راغلي نه وو. د دیوتاګانو په هستوګنځای کې چوپتیا خپره وه. دې منتظرو خلکو ته معلومه نه وه چې هلته پوځ هستوګن دی او اوس به له هغه ځایه هېڅوک دوی ته پیغام نه راوړي. خیر ورځ کرا په تېرېدو وه. د قبیلې کومو ځوانانو چې د قربانۍ خبرې اورېدلې وې هغوی په شک کې شول چې دا ټول دروغ دي. ورځ تېره شوه. لمر د همدې غرونو شاته په پټېدو شو. په شا کې دومره جرأت نه و چې هلته ورشي او وګوري چې مذهبي مشر څنګه رانغی. خو هلته بیا هغو مجاهدینو ام عراره قاهرې ته رسولې. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه طبیب راوغوښت. ام عراره د هغه په مخ کې ناسته وه او ویل یې په دغه حالت کې دا په نشه کې زه د انګوخ مور یم، ته څوک یې؟
تو خو دیوتا نه یې زما میړه چیرې دی زما سر پرې کړه او دیوتا ته یې ورکړه ما د خپلو زامنو قربان کړه هغې همدا خبرې کولې خو اوس خوږولې غوندې هم وه سر یې ته راتلې د طبیب له راتګ سره هغه ولیده او څه دوا یې ورکړه لږه شېبه وروسته یې سترګې ورغړې هغه څملولی شوه او په ژور خوب بیده شو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته تفصیل سره وویل شو چې په غرایزه سیمه کې څه وشول او هغوی ته څه په لاس ورغله هغه خپل مرستیال سرلښکر ناصر ته امر وکړ چې 1500 مجاهدین او ضروري سامان له ځانه سره واخلي او هغه بوت مات کړي خو هغه ځای د پوځ په کلابندۍ کې وساتي د حملې په صورت کې مقابله وکړي که هغه خلک وویریږي او جګړه ونه کړي نو هغوی ته ځای ور وښیي په ښه مینه یې وپوهوي چې دا یوازې یوه غولونه او تېرېستنه وه ورونو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې ده دا پیښې لکه د نورو خرافاتي ناولونو په څېر داسې ناول نه دی چې یو چا به له ځانه لیکلي وي او خپل دماغ به یې پکې ځغلولی وي بلکې دا حقیقي تاریخ دی او په هره پیښه کې د مجاهد ولس لپاره بې شمېره عبرتي ټکي نغښتي چې باید ښه غور پرې وشي شداد رحمه الله په خپلو یادښتونو کې چې په عربي ژبه لیکل سوي دا پیښه داسې بیان کړې چې هغوی له 1500 جنګیالیو سپرو سره هلته ورغلل لارښوونه یې د هغه پوځ قومندان وکړ چې د مخه هلته ورغلی و په سلونو سوډانیان هلته لرې لرې ولاړ وو له هغوی نه یې ځینې په اسونو او اوښانو باندې سپاره وو له هغوی سره برچې تورې او لیندۍ وې موږ خپل سپاره د غره څلورو خواو ته داسې ودرول چې شاګان یې د غره لوري ته او مخونه یې بهر لوري ته د هغوی په لیندو کې غشي او له چا سره چې لینده نه وه د هغوی په لاسونو کې برچې وې او په دغه حالت کې د خونړۍ جګړې خطر هم و زه له ناصر سره دننه ورغلم د بوت په لیدلو سره مې وویل د فرعونیانو یادګار دی او هلته د حبشیانو مړي پراته وو هر ځای وګرځېدم ومو کتل د دغو دوو غرونو ترمنځ یو کنډر و چې د فرعونیانو د زمانې یوه ښکلې ودانۍ وه په دیوالونو یې د هغه زمانې لیکنې وې نور یې د کرښو په څېر تصویرونه وو هیڅ شک مو پاتې نه شو چې ګوندې دا به د کوم فرعون ځای نه و د دیوال په څېر د یو غونډۍ په لمن کې ډنډ و د ډنډ اوبو د غونډۍ لمنه پرې کړې وه او ښکته روانې وه د اوبو له پاسه د غونډۍ چت او ځای هم ډېر ویرونکی و زموږ په لیدو ډېر نهنګان د اوبو غاړې ته راغلل او موږ ته یې کتل ما مجاهدینو ته وویل د حبشیانو هغه مړي ډنډ ته ور وغورځوو دا وږي دي هغوی مړي راکش کړل او ډنډ ته یې وغورځوو د نهنګانو شمېر نه کېده ډېر زیات و د مړیو سرونه بهر وو او تنې دننه په اوبو کې نهنګانو وخوړل بیا د مذهبي مشر مړی راوړل شو هغه د نورو انسانانو مړي نهنګانو ته اچولي وو او موږ هم د هغه مړی وواچو دوه مجاهدینو دوه سوډاني نجونې راوستې هغوی چیرې پټې سوي وې خلوڅ لغړې وې د ملاګانو سره یوه پاڼه مخکې او یوه وروسته تړل سوې ما او ناصر پرې مخونه واړول صفاهیانو ته مو وویل چې پټ یې کړي کله چې د هغوی بدنونه په جامو کې پټ شول نو چې ورته ومو کتل ډېرې ښکلې وې او وېرېدلې هم وې ژړل یې هغوی زموږ ترجمان ته په خپله ژبه د هغه ځای حال احوال ووایي چې ډېر شرمناک چې مسلمانان د ښځو دا حالات زغملی نه شي ښځه که خپله یا پردۍ او که کافره وي خو اسلام هغې ته د عزت په سترګه ګوري د هغو څلورو نجونو له وینا معلومه شوه چې دوی ټول انسانان په خدایي مني شداد په خپلو لیکنو کې وایي هغه ډېر ښکلی ځای و په ټوله بیدیا کې سرسبزه و دننه د اوبو چینه وه چې ډنډ یې جوړ کړی و ونو یې سیوری جوړ کړی و او دا هم کېدلی شي چې د کوم فرعون دا ځای خوښ شوی نو دلته یې د تفریح ځای جوړ کړی و او د خپلې خدایي د ثبوت لپاره دا بت جوړ کړی و دلته یې زیرزمیني جوړه کړې وه او عیش عشرت یې پکې کاوه دی وایي په دغه حالت کې اسمان کوم بل رنګ وښود لمر لیونه بل لوري ته سو د فرعونیانو ستوري پرېوته په مصر کې کوم بل باطل مذهب دود شو په پای کې حق صوبه وکړه مصریانو د لا اله الا الله کلمه واورېده د خدای په حضور کې مخ رونی شول خو هیڅ چا ځان پوه نه کړ چې باطل لا په غرونو کې ژوندی دی الحمدلله موږ ته الله جل جلاله لارښوونه وکړه د باطل دا نقش مو هم له منځه یووړ او دا شګلونه دښته مو پاکه دغه واقعات شداد رحمت الله علیه لیکلي د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سپرو مجاهدینو هغه غرایزه سیمه کلابنده کړه او هغه بوت یې ګډوډ کړ چوتره هم ونړول
زیرزمیني له ګډوډو شیانو ډکه شوه. بهر په سلونو حبشان حیران او ویرځپلي ولاړ چې دا څه پیښه ده. هغوی ټول یې راوغوښتل. دننه یې بوتلل چې هلته هېڅ هم نه و. 4 واړه نجونې هغوی ته وسپارل شوې. د 4 واړو پلار او مور هلته موجود وو. هر یو یې خپله لور واخیسته. هغوی ته وویل شول چې دلته یو بدکاره سړی اوسېده. هغه مو په نهنګانو وخوړ او له هغه څخه وروسته هغه له 100 څخه زیات حبشان یو ځای کېنول. د هغوی په ژبه یې ورته واز وکړ. هغوی ټول غلي ناست او وروسته بیا اسلام ته بلنه ورکول شوه. هغوی بیا هم غلي وو. کله کله ګمان کېده لکه د هغوی سترګو ته چې وینې راغلي وي. هغوی ته دا کلمې بیا په قهرجنه لهجه وویل شوې. که تاسې دې ځای ته چیرې چې اوس ناستي د خپلو دروغجنو خدایانو کور وایي نو موږ به دا کور هم وران کړو. بیا به تاسې وګورئ چې کوم خدای رښتینی دی. خیر دوی به هم دلته پرېږدو. اوس به ورسو ام عراره ته چې هغه په کوم حال کې ده. هلته په قاهره کې ام عراره په هوش راغلې وه. هغې خپل داستان اورولی و چې د مخه بیان کړی شو. کله به یې ویل چې هغې خوب لیدلی دی. د هغې ټولې خبرې یادې سوي وې. هغې وویل چې هغه به مذهبي مشر شپه او ورځ به ابرو کوله او هغه ګل به یې هر کله کې ورباندې بویاوه. ام عراره ته وویل شو چې د هغې مرۍ پرې کېدونکې وه. که حمله کوونکي په خپل وخت ورسېدلي نه وای اوس به یې سر په غار او بدن به یې د نهنګانو په نس کې. دا نازنینه او ښکلې نجلۍ له ویرې ولړزېده. اوښکې یې روانې شوې. د صلاح الدین ایوبي لاسونه یې مچ کړل او ویې ویل ما ته خدای د خپلو ګناهونو سزا راکړې ده. زه د خپلو ګناهونو اعتراف کول غواړم. د خدای لپاره ما ته پناه راکړئ. په دغه حالت کې ام عراره خپل د ژوند افسانه بیان کړه. هغې د شام د یو شتمن تاجر نوم واخیست. ویې ویل چې د هغه لور ده. د هغې پلار چې یو مسلمان سوداګر دی او دوستان یې د شام د امیرانو سره وو ورونه. دا په یاد ولرئ. د هغه مهال امیران به د یو ښار او یا یوې کوچنۍ سیمې امیران دي چې د مرکزي امارت لاندې ګڼل کېده. دغه امیران له 10مې پېړۍ وروسته په مکمل ډول په عیاشي کې ډوب شو. د لویو سوداګرو سره به یې دوستانۍ لرلې. له هغو سره به په کاروبار کې هم شریک شو. د هغوی په حرمونو کې بې شمېره ښکلې نجونې وې. خیر پلار یې په 12 کلنۍ کې له ځانه سره د ساز او سرود محفلونو ته بوتله. پلار یې غالباً لیدل چې نجلۍ ښکلې ده نو ځکه یې په کوچنیتوب کې د امیرانو له ناستې ولاړې سره عادت کړ. ام عراره وایي کله چې زه 14 کلنه شوم امیرانو را سره مینه پیل کړه او هر یو به د خپل نفسي خواهش د پوره کولو لپاره بلنه راکوله. ما به هم د هغوی دعوت قبلاوه. بیا به یې ډېرې ارزښتناکې ډالۍ راکوله. 2 کاله مې داسې تېر کړل. 14 کلنۍ کې له پلار څخه خفه شوم او له کور څخه ووتم. یوازې له یوه امیر سره مې یارانه کوله او دا مې هیله وه چې د ژوندانه تر وروستۍ شېبې به د هغه سره اوسېږم. خو هغه هم بې وفا وکړ. ما ته یې ځواب راکړ نو بیا د شپو ورځو د تېرولو لپاره مې د هېڅ نارینه دعوت نه رده. یوه شپه د یوه سره بله د بل سره ورو ورو د دې میدان لوبغاړی شو چې په پستو خبرو د نارینهو په غولونه او لوبونه کې مې شهرت وموند. یو وخت بیا داسې راغی چې پلار راضي کړم او د خپل هدف لپاره یې زما په سر د شفقت لاس کېښود او ما هم په ډېره مینه او شوق د هغه په هدایاتو عمل کړ. بیا داسې وشول چې پلار مې له 3 نورو امیرانو سره په ګډه توطیه جوړه چې د خلافت جرړې باید زما په وسیله سره ولړزي. زما پلار او دغه امیرانو د خپلو حاکمانو خوبونه لیدل چې د صلیبیانو له مرستې پرته هم امکان نه لري. نو وروسته بیا صلیبیانو په دې پلان کې را سره 3 نورې عیسوي نجونې هم شاملې کړې او د ځمکې لاندې یوه جبهه پرانیسته. هدایات یې راته دا وکړل چې د نورالدین زنګي رحمت الله علیه او خلافت ترمنځ د اختلاف پیدا کړي. ما په دې ډګر کې عملي قدمونه کېښودلی شول. بیا کله چې هغوی ولیدل چې په مصر کې صلاح الدین ایوبي شهرت موندلی او 2 داسې کارنامې سرته ورسولې چې هغه د مصر امیر او وزیر نه بلکې پادشاه کړی و، نو زه خلیفه العاده ته د ډالۍ په توګه ولېږم. ما ته دا دنده راسپارل شوې وه چې د خلیفه په زړه کې د صلاح الدین ایوبي پر خلاف کرکه پیدا کړه او هم د پخواني سوداني پوځ کوم افسران چې د صلاح الدین ایوبي په پوځ کې پاتې وو هغه خلیفه ته رانږدې او یو بل بغاوت تیار کړ. دریم کار راته دا سپارل شوی و چې خلیفه العاده دې ته اماده کړم چې کله سوداني پوځ بغاوت وکړي خلیفه ورسره د وسلو او نورو اړتیاو مرسته وکړي او که امکان ولري
د صلاح الدین ایوبي د پوځ یوه برخه باغي او له سودانیانو سره ملګري کړي او په خپله دې له څو تنو سره صلاح الدین ایوبي ته پناه ورکړه تر څو بیا د دې ډلې څخه یو تن هم ووژني. ام عراره صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته دا وویل چې هغې رجب په دې توطیه کې له ځانه سره شریک کړی وي. بیا هغه دوه نور افسران له ځانه سره همراضه کړي. رجب په دې لړ کې دا کار وکړ چې د خلیفه په ساتونکي کنډه کې د مصریانو پر ځای سودانیان ونیول او له حشیشانو سره په ګډه د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې دسیسه جوړه کړه. ام عراره صلاح الدین ایوبي ته دا هم وویل چې په دوه نیمه میاشتې کې د خلیفه حرمسرای تر خپل کنټرول لاندې راوستی او ځان یې د حرمسرای ملکه کړی. دا بیخي تصادفي خبره وه چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خلیفه له بیکاره وجود په تنګ شوی او د هغه پر خلاف اقدام کړی او دا هم یو تصادف و چې ام عراره همغه خلکو وتښتول چې خلیفه د صلاح الدین ایوبي پر خلاف استعمالول غوښتل او دا ډیر ښه تصادف چې صلاح الدین ایوبي له رجب نه د خلیفه د ساتونکو کنډک قومنداني واخیست او هلته خپل یو مرستیال سرلښکر ولید. خو دغه تصادفاتو د حالاتو مخ بلې لوري ته واړه. الله جل جلاله ام عراره په یوه ضربه کې سمې لارې ته برابره کړه. هغه په خپلو کړو ډېره پښیمانه وه او د خپلو ګناهونو کفاره ادا کول غوښتل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ام عراره ته پناه ورکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سوچ وکړ چې په دې توطیه کې کوم حاکمان شامل دي له هغو سره اوس څه کول پکار دي. په دویمه ورځ الناصر رحمت الله علیه او بهاودین شداد رحمه الله د فرعونیانو وروستۍ نښه له منځه وړې او له خپل پوځ سره راستانه شول. اته ورځې وروسته د شپې وروستی پار و چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د راویښېدو ته لږ وخت پاتې و. هغه ملازم راویښ کړ او ورته وویل چې الناصر، علي بن سفیان او دوه نور مرستیالان راغلي. سلطان ژر راپورته شو او د ملاقات کوټې ته ورغی. له دغو حاکمانو سره د هغو ټولګۍ یو قومندان هم و چې له ښاره لرې یې ګزمه کوله. سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل شول چې لږ او ډېر 6,000 سودانیان چې په هغوی کې د برطرفه سوداني پوځ وګړي او د هغه قبیلې خلک هم چې عقیدتي مرکز یې له منځه وړل شوی د مصر پولو ته راننوتي او په یو ځای کې تم شوي. د ګزمې قومندان دا هوښیارتیا کړې وه چې په ولسي جامو کې 2 اوښسپاره لیکلي او دا یې معلومه کړې وه چې د دغه لښکر هدف څه دی. هغو اوښسپرو خپل ځانونه مسافر وښودل او دا یې معلومه کړه چې لښکر په قاهره باندې د حملې لپاره. اوښسپرو د لښکر له مشرانو سره د لیدنې پر وخت د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف خبرې کړې وې چې نور ډیر خلک به هم په دې لښکر کې د شاملېدو لپاره راولي. د دې خبرو سره هغوی ترې رخصت واخیست او راغلل. د ګزمې د سپاهیانو له وینا سره سم دا لښکر له یوې او بلې خوانه د نورو سړیو راتګ ته منتظر و او یوه ورځ وروسته یې له هغه ځایه بل ځای ته لیږ وکړ. خو ستر مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه څه وکړل؟ لومړی امر یې دا وکړ چې د خلیفه په ساتونکي کنډک یوازې 50 سپاهیان او یو قومندان پرېږدي او نور کنډک د قاهرې ته راوغواړي. که خلیفه احتجاج وکړ ورته ووایي چې دا زما حکم. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه علي بن سفیان ته وویل چې د استخباراتو د ادارې لږ تر لږه 100 کسه چې سوداني ژبه ډېره په اسانۍ سره ویلی شي د باغیانو په جامه کې همدا اوس د دې قومندان سره ولېږه. قومندان ته یې وویل چې دا 100 کسه سپاهیان د ګزمې له هغو 2 عسکرو سره د سودانیانو لښکر ته د شاملېدو لپاره ولېږه. هغه دواړه به ورته ووایي چې له وعدې سره سم یې مرستندویه سړي راوستي. د استخباراتو سړیو ته یې لارښوونه وکړه چې هغوی به د لښکر د وړاندې تګ په باب خبر ورکوي او دا خبر به هم را رسوي چې د شپې لخوا د هغوی خوراکي مواد او څاروي کوم ځای ته تړل کېږي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه الناصر ته وویل چې چټک اسپاره او د کوچنیو منجنیقونو ټولۍ تیارسي په حال کې وساتي. الناصر رحمه الله وویل ما سوچ کاوه چې په مخامخ جګړه کې د سودانیانو لښکر د ښاره بهر ختم کړای شي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه الناصر ته یوه ډېره تاریخي او د خپلو تکتیکونو څخه ډکه وینا وکړه او ورته ویې ویل الناصره ته یاد ساته هر کله که د دښمن شمېر تر تاسې لږ وي نو هم له مخامخ ټکر نه ځان وساته. د شپې لخوا له چریکانو نه کار اخله. د شپې ناڅاپه حمله کوه. د دښمن په اړخ ګزارونه کوه. د شا لخوا یې وټکوه. حمله وکړه او وتښته. د دښمن خوراکي مواد او د وسلې ذخیرې له منځه یوسئ. څاروي یې ووژنه، ورخطا یې کړه. د دښمن ټولۍ خور ورکړه او د پرمختګ موقع مه ورکوه. هغوی ښي او کیڼ لوري ته په خپرېدلو مجبور کړه او که مخامخ ټکر غواړې نو دا مه هېروه.
چې دا بېدیا ده تر هر څه لومړی د اوبو ځای ونیسه د لمر او هوا مخه د دښمن مخالفه وساته دښمن ورخطا کړه او د خپلې خوښې د جګړې ډګر ته راوړه زه به تاسو ته د پورته وینا عملي درس درکړم زه به د دې لښکر دا هیله پوره کېدلو ته پرېنږدم چې هغوی قاهرې ته راورسېږي او یا زما پوځ له هغو سره مخامخ وجنګېږي هغه علي بن سفیان ته وویل ته چې د سوډانیانو په لښکر کې د شاملېدو لپاره کوم 100 نفره لېږې هغوی ته ووایه چې په سوډانیانو کې دا اوازې خپرې کړي چې تر شپږ اووه ورځو پورې سلطان صلاح الدین ایوبي په فلسطین باندې د حملې لپاره روانېږي نو ځکه باید په قاهره باندې حمله د هغه په نشتوالي کې ترسره شي هغه په دې ډول نور ډېرې لارښوونې وکړې ویې ویل چې هغه به له نن ماښام وروسته په قاهره کې نه وي هغوی ته یې له قاهرې نه بهر یو لرې ځای وښود هغه د خپلې قوماندې مرکز دښمن ته نږدې کول غوښتل چې لښکر تر خپلې څارنې لاندې وجنګولی شي ټولو د ملاقات په کوټه کې د سهار لمونځ ادا کړ او د سلطان صلاح الدین ایوبي په اوامرو یې عمل پیل سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د تیاری لپاره خپلې کوټې ته ولاړ د سوډانیانو لښکر پرله پسې زیاتېده 2 کاله پخوا د هغوی یو بغاوت ډېر سخت ټکول شوی او ناکام شوی د دویم ځلې بغاوت هڅې د هماغه وخته پیل شوي صلیبیانو ورسره د مرستې وعده کړې وه او زیات شمېر جاسوسان یې مصر ته داخل کړي وو د سوډانیانو حمله خو حتما یوه ورځ کېدونکې وه خو دا حمله ناڅاپي وه لامل یې دا و چې سلطان صلاح الدین ایوبي د سوډانیانو د یوې قبیلې په مذهب ځایونو باندې فوجي حمله کړې وه او د هغوی د دیوتاګانو هستوګنځای یې تباه کړی دا څه وړوکی لامل نه و په مصر کې چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه کوم مخالفین وو هغوی د هغه دا اقدام د هغه پر خلاف استعمال د سوډاني پوځ برطرف شوو قومندانانو ته هم موقع په لاس ورغله ټولو سملاسي حرکت پیل په دوی کې مصري مسلمانان هم هغوی د هغې حبشي قبیلې احساسات راپارول او هغوی ته یې وویل چې مذهب یې رښتینی دی او که هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف راپورته شي نو د دوی دیوتا به یې د خپل انتقام اخیستلو لپاره ورسره مرسته وکړي هغوی په 5 شپږ ورځو کې لښکر راټول کړ او په قاهره باندې د حملې لپاره روان شو هر څومره به چې د شاوخوا خلک د دغه لښکر نه خبرېدل نو له دوی سره یو ځای کېدل له 2 اوکسپورو سره چې کله 100 وسلوال سړي په دې لښکر کې شاملېدل هغه مهال لښکر د مصر له پولو راوښتی و او په یو ځای کې یې اړولي وو سلطان صلاح الدین ایوبي د شپې لخوا دومره وړاندې ولاړ له کومه ځایه چې د سوډاني لښکر حرکت له نږدې نه څاره هغو 100 کسانو د سوډاني لښکر مشرانو ته وویل چې صلاح الدین ایوبي په نږدې ورځو کې په فلسطین باندې حمله کوي مشران ډېر خوښ شول هغوی خپل پړاو 2 ورځې نور هم وځنډاوه بله شپه سلطان صلاح الدین ایوبي ته د دې لښکر لومړی خبر راورسېد تر دې اطلاع یوه شپه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه 50 سپاره او 5 منجنیقونه ولېږل چې له هغوی سره د اور لګونکي مادې پنډوس کې وي یو منجنیق به یو آس کشاوه نیمه شپه چې سوډاني لښکر په درانه خوبېده د هغوی د غلې په ذخیره باندې پنډوس کې راوورېد ورسره اورین غشي وویشت هیبتناکه لمبې بلې شوې په لښکر کې ګډوډي خپره شوه منجنیقونه له هغه ځایه سملاسي راوروسته 50 کسه سپاره 3 ډلې شول اسونه یې په چارګامو وځغلول د سوډاني لښکر د یو اړخ سړي یې په برچو ووهل او زخمي یې کړ او بیا غایب شو لښکر ته د ځان برابرولو موقع په لاس ورنغله یو خواته د غلې ګودام ورخیستی و او بلې خواته اسونه او اوښان له ویرې وي او بلې خواته خواره واره سول د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سپاره یو ځل بیا راغله غشي یې پرې وولول او تیر شول هغوی په دې شپه بیا رانغلل ورونو له دغو پیښو څخه دا درس هم په لاس راځي چې مجاهدین باید تر هر څه لومړی د دښمن اکمالاتي لارې وتړي او په کمین کې وساتي او دوهم بازارونو ته لارې پرې وتړي او یا د دوی له قرارګاو څخه بازارونه لرې وساتي چې خوراکي مواد دوی ته ونه رسېږي او لاسرسی ورته ونیسي د دې نتیجه به دا وي چې یا به دښمن له قرارګاو تښتي او پرېږدي به او یا به د تسلیمۍ لاره بله ورځ خبر راورسېده چې د سوډانیانو تقریبا 400 کسه د چریکانو د حملو د اسونو د سومانو او اوښانو تر پښو لاندې مړه او زخمي شوي ټوله غلا سوې او د غشو بېپو یې هم سوی خو سوډاني لښکر له هغه ځایه څخه کوچ وکړ او په یو داسې ځای کې یې پړاو وکړ چیرې چې شاوخوا د خاورې غونډۍ او ځنګلي ازغي لرونکي بوټي په هغه ځای کې د شپې د حملې خطره نه وه په دې شپه باندې سوډاني لښکر ګزمه هم وهله خو بیا هم حمله وسوه دا هم د تیرې شپې په څېر وه د لښکر مشرانو ته پته نه وه چې د هغوی د ګزمې 2 ټولې د سلطان صلاح الدین ایوبي د حملې کوونکو له کمین سره مخامخ شوي او وژل شوي غشي ویشتونکو له خاورینو غونډیو اورلګونکي غشي وویشتل او ورک شول
د سهار د رڼا تر خورېدو پورې دغه حملو جریان درلود چې د تېرې شپې په پرتله زیات زیان ورسېد. ماښام مهال علي بن سفیان رحمت الله علیه د خپلو استخباراتي سړیو دا خبر سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورساوه چې سبا ورځ به سوډاني لښکر په داسې شکل مخ په وړاندې ځي چې لومړی به د شپې د حمله کوونکو ځای معلوموي او هغوی به له منځه وړي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ځان ته نږدې یو څه پوځ ساتلی و. هغه د شپې لخوا حمله ونه کړه. هغه ته دا څرګنده وه چې اوس یې دښمن بیدار دی. په سبا ورځ 400 پیاده عسکر د سوډاني لښکر د نیم میل نه لرې ښي لوري ته او 400 نور یې چپ طرف ته ولېږل. هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې هغوی دې مخ په وړاندې ولاړ شي. دواړه کنډکونه په نظامي ترتیب د سوډاني لښکر له اړخونو تېر شول. سوډانیانو له دې ویرې خپل لښکر دواړو اړخونو ته خپور کړ چې هغوی به پرې د شال لوري حمله وکړي. خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د لارښوونو سره سم قومندانانو خپل کنډکونه لرې ونیول. سوډانیان په دغه تکتیک باندې وغولېدل. هغوی هم خپل لښکر په دوه برخو وویشلې، ښي او چپ طرف ته یې پسې ولېږل او لښکر په دوه برخو خپور شو. په ناڅاپي ډول د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه 1500 سپاره د غونډۍ له اړخونو څخه راښکاره شول او د سوډاني لښکر په منځ کې حمله وکړه. دلته د هغوی ستر قومندانانو د اسپرو دغه حمله ډیره تونده او ناڅاپه وه. په ټول لښکر کې ګډوډي او خپلسري پیل شوه. هلته پیاده سپاهیانو له اړخونو نه غشي ورول پیل کړل. له دې خوا نه تقریبا 1400 سپاهیانو نږدې 6,000 لښکرې ګډې وړې او ورخطا کړې او داسې ماتې یې ورکړه چې بېدیا یې له مړو ډکه شوه. سوډانیان څه مړه او څه ژوندي ونیول شول او نور یې وتښتېدل. خو د تښتېدونکو شمېر ډېر کم. د سوډانیانو دویم بغاوت سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د هغوی په وینې کې ډوب کړ. دا ځل سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د سیاست نه کار وانه خیست. هغه له جنگي بندیانو د هغو ټولو کسانو په باب معلومات لاسته راوړل چې د پردې تر شا د بغاوت په توطیه کې کړو او جاسوسان یې هم وښودل. هغوی ټولو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. د رجب په څېر مرستیال قومندانان په همیشني زندان کې واچول شول. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دې ډېر حیران و چې ځینې داسې حاکمان هم په دې توطیه کې شریک وو چې هغه خپل وفادار ګڼل. هغه خپل باوري قومندانانو او نورو حاکمانو ته وویل چې د مصر د دفاع او د سلطنت د استحکام لپاره د سوډان نیول ضروري شوي. هغه له خلیفه العادل نه د ساتونکي ټولۍ ټول راوست او هغه یې عزل او اعلان یې وکړ چې اوس مصر د عباسي خلافت یو برخه ده او د خلافت مرکز بغداد دی. هغه ام عراره د 8 کسه سپاهیانو سره سلطان نورالدین زنګي ته سپارلو لپاره ولېږل. ورونو دا چې له فلسطین څخه به کوم نجلۍ په کوم مقصد باندې قاهرې ته راستول کیږي او وروسته به د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په نظام کې کومې چارې پیښیږي او کوم پلانونه به سلطان صلاح الدین ایوبي ورته نیسي. د 13مې برخې پای.